د دې ساعت تازه او مهم لنډ خبرونو ته ښه راغلاست. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د ابو الفتح بستایي متوسط ښوونځی نوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د هلمند پوهنې ریاست اړوند نهر سراج ولسوالۍ کې د ابو الفتح بستایي شپږ ټولګیزه منځنۍ ښوونځی نوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د ښار او کور جوړونې رئیس عبدالولي مبارز وایي چې یاده ښوونځی 14 میلیونه 194 افغانۍ په ارزښت جوړه شوې ده، چې شپږ مجهز ټولګي لري: د مدیریت شعبه، د معلمینو شعبه، د لابراتوار خونه، کمپیوټر لیب او کتابخونې په ګډون ورته د برېښنا مکمل سیستم جوړ شوی ده. د یادونې وړ ده چې څو موده وړاندې همدې ښوونځي ته ورته د کاریز په سیمه کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه چې زده کوونکي خپلې زده کړې پکې وکړي. ننګرهار د ولسوالۍ دره نور په شمال سیمه کې د برېښنا بند جوړولو چارې دوام لري. دغه بند چې 340 کیلو واټه برېښنا تولید وړتیا لري، چې په راتلونکي 18 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. چارواکي وایي چې د دغه پروژې لګښت UNDP نړیوالې موسسې لخوا ورکول کیږي، چې له جوړېدو وروسته به یې چارې د افغانستان برېښنا شرکت ته وسپارل شي. د هلمند اوسیدونکي افغانان به د طالبانو تاوتریخوالو ته تسلیم نشي. د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي پر وسلوالو طالبانو غږ کړی ده چې د سولې له پروسې سره یوځای شي او له روانې ولس وژنې لاس واخلي. دوی طالبانو ته خبرداری ورکوي چې افغانان به هیڅکله د دوی تاوتریخوالي ته تسلیم نشي، بلکې پر وړاندې به اوږدمهال مبارزه وکړي. په پکتیا ولایت کې پولیس یو تن د ماین ښخولو په تور نیولی ده. د پکتیا ولایت امنیتي چارواکي وایي پولیس د دې ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې یو ماین ښخونکی نیولی ده. دوی وایي نیول شوی کس سیف الله نومیږي او هغه مهال د پولیسو لخوا ونیول شو چې غوښتل د ډنډ پټان ولسوالۍ په عمرکلي کې د سړک په غاړه یو ماین ښخ کړي. کندهار اوسیدونکي وایي نور له جګړو ستومانه یو، موږ سوله غواړو. د کندهار ولایت اوسیدونکي وایي چې دوی له جګړو ډیر ستړي شوي دي. وسلوالو طالبان افغان دولت ته د خپل ستونزې د خبرو له لارې د حل کړي. د دې ولایت یو اوسیدونکی محمد داود وایي چې د سولې په راتلو سره به د هیواد ودان شي او ټول به وکولی شي چې د ورورولۍ او سولې فضا کې په ګډه ژوند وکړو. د کندهار بل اوسیدونکی روزي خان وایي بیا له طالبانو غواړي چې نوره جګړه بس کړئ، بېګناه کسانو له وژلو لاس واخلئ او سوله وکړئ. کابل هند په افغانستان کې د ناکامورا او د فعالیتونو په ویاړ هغه هندي حکومت تر ټولو مهمه ملکي جایزه پادما شری ورکړې ده او دا په هند کې څلورمه ستره ملکي جایزه ده چې د بشرو دوستانه او عامو خدماتو په برخه کې فعال او زحمتکشه خلکو ته ورکول کیږي. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوی نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه همداسې معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شه، خو وخت درته غواړم.